د ښکته مقبوضه افغانستان خیبر پښتانه ورونه ډېر میسجونه کوي چې راشه ښکته پښتونخوا ته. انشاءالله زه خو اوس په آزاد افغانستان کې یم. انشاءالله چې کله دغه اشغال شوې خاوره چې پنجاب پرې قبضه کړې مقبوضه افغانستان ښکته د احمدشاه ابدالي وطن د میرویس خان بابا وطن، نو انشاءالله چې کله د پنجاب نه آزاده کړې انشاءالله داسې چې څنګه آزاد افغانستان ته رالم انشاءالله داسې به هلته هم درځم. انشاءالله ګرځو به په سوات کې به ګرځو، په باجوړ کې به ګرځو، په نورو مردان او نوخار او چارسده او دې ځایونو کې به ګرځو. انشاءالله دا ټک په پل به انشاءالله شین شهین سکو، میان به خورځو، اتڼونه به یې ورورسې مهربانه، ازادي به مانځو چې څنګه دلته په کابل کې ولمانځله. نو انشاءالله زه د روان یم ستاسې مینې محبت نه یو جهان من او ډېر زر به انشاءالله ازادي د خیرلو د پنجاب نه به دغه اشغال شوې خاوره چې 15 کال یې پرې قبضه کړې ده نو دغسې بېرته راوګرځو. ګورې دغه ته راغلی یم دا ګوره څنګه ازادۍ په فضا کې ژوند زندګي کوو. 15 کاله کېږي صاحب مهربانه قائد اعظم دی او د علامه اقبال دی او 14 اګست او 15 دا شیونه ورور نور ختم دي. زموږ او تاریخ یو دی، احمدشاه ابدالي مړان او افتخارات هغه دي. قائد اعظم به انشاءالله د پښتونخوا د مقبوضه افغانستان نه ورکوو، علامه اقبال به هم ورکوو، د اردو به هم ورکوو انشاءالله په خپله ژبه په خپل د مورنۍ ژبه باندې شاید خبرې وي. نو ستاسې د مینې محبت نه ډېره مننه. زه راغلی یم کابل جان افغانستان ته راغلی یم او انشاءالله ډېر زر به شي چې کله د خیره دغه اشغال ختم شو، ښکته مقبوضه افغانستان آزاد شو د پنجاب د ولکې نه، نو انشاءالله چې څنګه دلته په زموږ ستاسې لوی کور افغانستان کې ګرځم انشاءالله داسې به بیا په مقبوضه افغانستان ښکته په خیبر پښتونخوا کې ګرځم او تاسې سره به انشاءالله ګورم، یو بل سره به انشاءالله د خپلواکۍ د ازادۍ اتڼونه به کوو، پارټیانې به کوو. نو اوس راغلی یم تاسې وګورئ څومره خوند کوي چې د ازادي وي، د خپل وطن وي، دا وګوره مزه کوي. 15 کاله کېږي صاحب مهربانه لنګمار قبضه کړې ده زموږ په خاوره باندې صاحب مهربانه او پښتانه راته وژني، په مدنیاتو رانه قبضه کړې ده صاحب مهربانه، ژبه یې رانه اخیستې ده په ښکته وطن کې. دلته راشئ وروره خپل افغانستان تاسې وګورئ چې ازادي ده پکې، خپله ژبه ده، په لارې داسې ګرځو ولاکې داسې موږ په اروپا کې ګرځو لکه څنګه چې په افغانستان کې ګرځو. نو انشاءالله ډېر زر در روان یو د خیره او انشاءالله دغه اشغال شوې خاوره چې د خیره آزاده کړه انشاءالله بیا به چکرې وي، بیا به میلې وي. نو ډېره مننه د ښکته مقبوضه افغانستان د خیبر پښتونخوا افغانانو پښتنو نه لر او بر یو افغان جوړېږي به لوی افغانستان او د احمدشاه ابدالي وطن به انشاءالله لویه خاوره بیا همغه شان جوړېږي څنګه چې د ابدالي په وخت کې وه. په دې هیله چې دا ویډیو هم خوښه شوې ده انشاءالله ډېر زر به درځو. خدای په امان ښه وخت ولرئ. دا وګورئ.